बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा पदी की टॉपिक ते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम د دې ټاپک مطلب دا دی چې انسان کم نروس سیستم چې دی د هغې جوړښت څنګه شوی دی په دې کې چې کوم څیزونه دي هغه څنګه یو بل په ترتیب باندې راغلي او دا یو نروس سیستم چې دی هغه جوړ کړی دی نو دا ټاپک موږ په سټیپونو وایو نو اولنی سټیپ چې دی هغه د ډیویژن اف هیومن نروس سیستم چې هیومن نروس سیستم کې چې دی څو څیزونه دي نو اول موږ دا ووایو چې هیومن نروس سیستم چې دی نو په دې کې اولنی حصه چې ده هغه د سنټرل نروس سیستم ده او دویمه حصه چې ده هغه د پیریفرل نروس سیستم ده دا په دې کې چې دی په دې چپټر کې به تاسو په تفصیل باندې وایي خو په ډیویژن کې دا څنګه ده په ارګنایزیشن کې دا څنګه دي دا به تاسو وایي نو سنټرل نروس سیستم ایکټ ایز ا کوارډینیټینګ سنټر نو دا کومه اولنی حصه چې ده یعنی سنټرل نروس سیستم دا د کوارډینیشن کار کوي څونه ارګنز چې په جسم کې دي که هغه ریسپټرز دي که هغه افیکټرز دي که هغه نور داسې ارګنز دي نو د هغې په منځ کې د کوارډینیشن کار څوک کوي سنټرل نروس سیستم کوي بیا زموږ سره پی ان ایس دی یعنی پیریفرل نروس سیستم پرووایډز کمیونیکیشن امونګ ریسپټرز سنټرل نروس سیستم اینڈ افیکټرز کم پیریفرل نروس سیستم چې دی نو دا د کمیونیکیشن کار کوي دا د رابطې کار کوي خو د چا په منځ کې د رابطې کار کوي ریسپټرز حواس خمسه ورته موږ وایو کم سنس ارګن چې دي د هغې په منځ کې د هغې نه علاوه زموږ کم برین سپاینل کارډ چې دي او د هغې نه علاوه کم ګلینډز او مسل چې دي موږ د افیکټر وایو نو د دې دریو څیزونو په منځ کې د کمیونیکیشن د ربط کار کوي نو سنټرل نروس سیستم چې دی هغه ټول کوارډینیټ کوي خو پیریفرل نروس سیستم چې دی هغه د ریسپټر سنټرل نروس سیستم او افیکټر په منځ کې د رابطې کار چې دی کوي د ارګنز مسل ګلینډ وغیره د بل سره چې دی کمیونیکیټ کوي بیا یې په شارټکټ طریقه باندې سنټرل نروس سیستم تاسو ته چې په سنټرل نروس سیستم کې څه دي نو برین اینډ سپاینل کارډ نو په سنټرل نروس سیستم کې زموږ سره دوه څیزونه دي برین یعنې زموږ دماغ اینډ سپاینل کارډ او زموږ د ملا هډوکي بوت ایکټ ایز کوارډینیشن دواړه چې د کوارډینیشن کار کوي یعنی مختلف ارګنز د بهر نه چې کم چینجز راځي هغه کنټرول کوي یا د میسیج وړو کار کوي تھینکینګ ریزونینګ وغیرہ ډیسیژن میکینګ وغیرہ دا هر څه چې کوي نو دا برین په برین کې کیږي او سپاینل کارډ چې دی هیلپ ورکوي برین ایکټ ایز ا مور کوارډینیټینګ سنټر دواړه اوس د کوارډینیشن کار کوي خو په سپاینل کارډ کې په برین کې د ټولو نه زیات کوارډینیشن چې کوي نه هغه چې دی برین دی ځکه چې برین چې دی په ډیسیژن میکینګ کیږي چې ته به اوس څه کوې وروسته به څه کوې او د بهر نه چې کوم چینجز راغلي هغه به څنګه ختمې نو برین ځکه چې دی د زیات له کوارډینیټینګ سنټر دی د سپاینل کارډ په مقابله کې اوس په دې کې بله خبره ده چې سپاینل کارډ ایکټ ایز ا لینک بټوین پیریفرل نروس سیستم اینډ برین اوس برین دی او پیریفرل نروس سیستم دی نو د دې دواړو په منځ کې د رابطې کار څوک کوي نه هغه سپاینل کارډ کوي زموږ د ملا هډوکي سنټرلایز نروس سیستم فرام پلیټفارم ټو کارډیټس یعنی هیومن نروس سیستم خبره مونږ وکړه که مونږ عام جنرل د نروس سیستم خبره وکړو نو د پلیټفارم نه والا کارډیټس کې چې څونه ارګانیزم راځي نو د دې ټولو ویل ډیولپډ نروس سیستم چې دی نه هغه یي بیا پروټیکشن اف سپاینل کارډ اینډ برین دی چې کوم سپاینل کارډ دی او برین دی کوم چې نروس سیستم جوړوي دی پروټیکشن په څنګه کیږي نو پروټیکټډ ان 3 ویز نو دې پروټیکشن د دې حفاظت په درې طریقو باندې کیږي اونلی د سکلیټن د هډوکو په ذریعه باندې د برین او سپاینل کارډ پروټیکشن څنګه کیږي کرینیم برین زموږ چې کوم دماغ دی د دې نه چاپېره چې کوم هډوکي دي دا 8 هډوکي دي یعنې 8 هډوکي دي او هغې ته په جمع باندې موږ وایو کرینیم نو دغه کرینیم چې دی د دې دماغو حفاظت کوي بل زموږ سره ورټیبرل کالم دی یو نیغ هډوکی دی چې سپاینل کارډ حفاظت هغه کوي هغې ته موږ ورټیبرل کالم وایو نو د برین حفاظت کرینیم وکړو او د سپاینل کارډ حفاظت چې دی نه هغه ورټیبرل کالم وکړو نو په دې یو طریقه باندې یعنې د هډوکو په ذریعه باندې د دې دواړو حفاظت چې دی کیږي یو طریقه موږ وایو چې هډوکو په ذریعه باندې د دواړو حفاظت کیږي خو اوس میننجز لیرز دي یو درې قسمه پټونه دي چې په هغې باندې هم د دې دواړو چې د حفاظت کیږي سیسټم ممبرین یو ممبرین درې قسمه ممبرین دي هغې ته ویلی کېږي میننجز نو میننجز کانسسټ اف 3 لیرز دا درې قسمه پټونه هغه کم کم دي په هغې یو ډیورا میټر دی بل ارکنوایډ میټر دی او بل زموږ سره دریم نمبر پایا میټر دی نو دا درې لیرز دي ډیورا میټر ارکنوایډ میټر او پایا میټر دا درې قسم لیر چې دی د دماغونه او د سپاینل کارډ نه چاپېرې نو د هغې حفاظت کوي نو یو حفاظت د سکلیټن په ذریعه شو او بل چې دی د میننجز په ذریعه باندې شو
ها بل زموږ سره د سیریبروسپاینل فلویډ یا ته موږ په شارټکټ کې وایو سی اس اف. سیریبروسپاینل فلویډ یا سی اس اف چې دی د دې نه مخکې چې کوم میننجز وي موږ کوم لیرز وي نو د هغې په منځ کې دا موجود وي. فلویډ یې اوبه شانتې یو قسم وي. نو فلویډ پروډیوس فرام بلډ ویسلز اف برین اینډ سپاینل کارډ. نو سپاینل کارډ په برین کې چې کوم بلډ ویسلز وي په کم کې چې وینه فلو کوي نو د هغې بلډ ویسل نه چې دی فلویډ پیدا کېږي او دا فلویډ په کوم ځای کې پاوند in between 5 meter and choroid meter around the surface of brain and spinal cord. دغه دوه قسم لیر چې دي یو ته موږ پای میټر وایو بل د ارکناید میټر وایو. نو د دغه دواړو په دې منځ کې دا فلویډ چې دی دا موجود وي خو د دې په د برین چې کوم سرفیس دی سپاینل کارډ کوم سرفیس چې دی نه په هغې باندې پته لګي چې دا فلویډ چې دی په دې کې موجود وي او دغه فلویډ د وجې نه په دې کې لږ غوړوالی چې دی نه هغه هم پیدا کېږي. نو پروټیکټ د برین اینډ سپاینل کارډ فرام stress and shocks. د سیریبروسپاینل یعنی سی اس اف کار سره د دې کار دا دی چې زموږ سپاینل کارډ باندې زموږ په برین باندې څه شاک راځي څه دچکه وغیره موږ له راځي یا د هغې نه څه بوج پرې راځي سټرس پرې راځي د له پاسې نه نو دا هغه سټرس نه د هغه شاک نه چې دی نو زموږ سپاینل کارډ او زموږ برین چې دی نه هغه بچ کېږي تر څه حده پورې. که دا سټرس او یا دغه شاکس ډېر سیوا شي نو دا موږ چې دی بیا نشي بچ کولی. زموږ دماغ کرینیم شو زموږ سپاینل کارډ شو نو دې چې بیا مسلې راځي. نو هیلپس ان میټابولیزم اف سنټرل نروس سیسټم او سی اس اف یعنی سیریبروسپاینل فلویډ چې دی کوم چې د پایا میټر او د ارکناید میټر په منځ کې موجود وي نو هغه د سپاینل کارډ او د برین د میټابولیزم کې هم هیلپ ورکوي. یعنی داسې پروسیس چې د هغې د وجې نه چې دی څه کېږي انرژي ملاویږي د دو نیورانز وغیره ته نو پاکې چې د هیلپ ورکوي. نو دا ارګنایزیشن اف هیومن نروس سیسټم او په دې کې ما دوه ټاپکونه پرېښودو یو نر امپلس یو ساینپس انشاءالله هغه په دې پسې ورپسې تاسو ته چې دی وکړم. که په دې پوه شوي ما ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. تھینک یو ډېره مننه.